چې مود دوړو سترګو تور د قدر دان شیخ صاحب چراغ د علم په مونږ عبدالمنان شیخ صاحب چې مود دوړو سترګو تور د قدر دان شیخ صاحب چراغ د علم په مونږ عبدالمنان شیخ صاحب. جنازه قرآن و حدیث کې نشته. منګو د ازمن داشته او کېدې شي چې د ستا د ځوانه نه وي، کېدې شي چې نه وي، کېدې شي نه وایم یقیني چې نشته دی. ولې؟ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وجل ثناؤك ولا اله غير. صحیح حدیث ته ګټې په سر کې ضعیف کې مونږ ته دی وښیږه. دا زموږ اعلان دی ورته ضعیف کې دی مونږ ته وښیي. وی کتاب کې دي چې ثنا به وي، ولې سورة فاتحه ثنام ده چې رب وایي چې اثنا علی عبدي. نو اول چې تکبیر شروع کوي وایي ایماندارو نیت کوئ. دا په څلور مذهبه بدعت دی. وایي متاخرینو جایز کړی دی. نو زه د هغه نه متاخر مذهب اوس ورته قبیح وایم. نو سبا به بل راشي وایي به جایز دی، بله ورځ به بل راشي وایي به قبیح دی. نو نیت اول خو دیم تکبیر ګډوډ کو، یاره دویم دیم ګډوډ کو. نو کته وی چې ابن عباس حدیث دی چې هغه جنازه وکړو فاتحه ولسته ویل تعلم انها سنه. نو صاحب د هدايه خو ډیر حدیثونه ډسمس کړی دي او کله چې عربي راغسته دورانه کړی دا. نو هغه وی چې سنتن معنی طریقه و طریقه د چوته حدیث ویلی دي. تا د خلاصې د سنت معنی نه ده یاد کړی. واما السنه فما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع تركه مره او مره. بل صحابي چې من السنه وای خو چې څوک علم حدیث سره تعلقي. زما د یو تن سره د بنیر د توتالۍ په تاڼه کې مناظره وه. یو قاضي صاحب یو موضوع باندې کرامات الاولیاء باندې. نو ما ته وایي حدیث قدسي کې راغلی دي. نو مې دا کوم حدیث قدسي کې دا لولا راغلی. نو شمع راواغسته. نو شمع کې هلته لیکلی بعد تحمید خداوند درود مصطفی نعت آل پاک پیغمبر رسول مجتبی. نو بل یې ورته لیکلي لما ورد فی حدیث قدسی لولاک لما خلقت الافلاک. نو د دوی به د حدیث قدسی هغه د حدیثو غټ کتاب د غټ شیعه شمع ده. اخو شمع د ایستولي چې خط د جیبې کې نور څه پاتې وي. نو دی به په هغې کې دا وایي. نو چې کله به دریم تکبیر ته پاڅېږي نو موږ خو ابراهیمي درود ویو که نه. نو دی وایي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت ورحمت وباركت وترحمت واكلت وشربت. دا ټول پسې وایي. دا چېرته دي؟ دا خو تحریر سامبټ لیکلی دي چې کله تنازع د فعلین وي او کله د دې نه ډېری. نو کما صلیت وسلمت ورحمت وبارکت وترحمت. نو دی له خوان ورکه جنازې کې ورننه ایستل. خپله ډېر احتیاط کول غواړي، ډېر احتیاط کول غواړي. اخر تکبیر له چې راځي وی اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. الله اکبر. مولوی صاحبان دلته حدیث کې نور الفاظ خوشته کنه. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده ولا تضلنا بعده. نو اول تکبیر د ځوانه شروع په بدعت، دویم د شروع په بدعت، دریم د شروع په بدعت او څلورم د ابتر. نیم دی وی او نیم دی پرېښود. والله که داسې جنازه د محمد رسول الله وایي قرآن او حدیث کې جنازه نشته. بلکل یې سمنم چې داسې جنازه کې نشته. سړي چې ورته چاته ویلي د لاس یې ورته ښکاره کړی وایي ما له یو ازمری جوړ کړه. هلکان دا ګلونه کوي که چټک یې ورکړی خو ستني وایي دا له کوم ځای جوړی؟ وایي دا له سر. وایي داسې ازمری جوړ کړه چې سر یې دی. چې بل ټکی ورکړی وایي دا کوم ځای دی؟ وایي دا پنجه ده. وایي داسې ازمری جوړ کړه چې پنجه یې نه وي. چې بل یې ورکړی وایي دا څه؟ وایي دا له غوږ جوړوم. وایي داسې ازمری جوړ کړه چې غوږ یې نه وي. هغې ویل ما بې سر او بې پنجو بې غوږ ازمری دی لیدلی. جنازه نشته دی، داسې جنازه نشته. ته د اهل حدیثو څه ودرېږه
چې تار مانو کې چې کش کې په ما باندې داسې جنازه وشي او ملګرو دا ټول وصیتونه ولیکئ چې زموږ جنازې د اهل حدیث وکړي دا د اقامت تکبیرونه دې نه کوي الله اکبر الله اکبر تل د حق وینا کړې داسې شیخان مې خوښ دي د هر باطل په خلاف د غاز مریان مې خوښ دي د هر باطل په خلاف